السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګلونو معاصرینو په دې هیله چې روغ جوړ او صحتمند یاست. دا زموږ سره د لیکچر نمبر 19 دی. نو ناسم لیکچر دا انشاءالله په دغه لیکچر کې به موږ تاسو پریکټیکل کار کوو د پروسس منیجمنت په ټاپک باندې. نو زه خپل سیستم ته مانه ویډیوز به لنت کیږي ملګرو، په دې سره تاسو لږ بهانه کوئ ځکه دغه یو عادت لرم چې تیوري باید ووایم، ځکه هلته تاسو ته د تیوري ډېر هلته په اصطلاح اهمیت به درته معلوم شي. کله چې تاسو پریکټیکل کې هلته کار کوو ډېر به اسان وي، تاسو نه کله پوښتنه وشي. نو هیله ده چې تاسو تیوري رانه ستړي نه کړي. نو زه راځم دلته موږ لومړنی ملګرو ټاپ کمانډ د پروسس منیجمنټ ویلو چې کله تاسو یو پروسس رن کوئ، فورګراوند پروسس دی، بیکګراوند دی، همداشان بیا موږ د سټیټس لنګانو و چې یو موږ سره هلته مختلف ډوله رننګ پروسس دی، سلیپ دی، زامبي پروسس، آرپن پروسس ټول به انشاءالله اوس کور کوو. نو زه کوشش کوم چې ویډیو لینت نه شي. راځم لومړنی ټاپ کمانډ دی. ټاپ کمانډ په تور تاسو کولی شئ چې پروسس په سیستم کې وګورئ، ریل ویو پروسس درکوي. لکه مثال زه ټاپ کمانډ پریس کوم، خالي ټاپ پریس کوئ، انټر کوئ. نو تاسو ته دلته یو انټرفیس راځي، مکمل پروسس تاسو ته ښیي. دلته زه لږ دا لوی کړم چې تاسو ته لږ ښه معلومات وشي. زه راشم، ګورئ ملګرو موږ سره دا چیرې لومړنی سر کې لیکل دي، دا موږ سره د سیسټم ټایم دی. اف ټایم څومره کېږي؟ 40 تقریبا دومره منټس کېږي چې موږ سره اپ ټایم شوی دی. څو یوزر لاګین دي سیسټم کې، همداشان لوډ ایوریج درته ښایي. لکه مثال تاسو د ټاپ کمانډ چې پریس کوئ د سیسټم څومره بعد هغه لوډ دی. مثال هلته لیکل دي 8 شپږ او 14 منټس دي. سیسټم د سیسټم چې موږ سره لوډ کېږي او به های ملګرو منټس نه دي، سیکنډس دي. صحیح ده، دا موږ سره سیکنډس دي. څومره وظیفې یا ټاسک رن دي اوس بهرحال سیسټم کې موږ سره وایي دلته 26 326 ټوټل ټاسک رننګ دي. په دې کې 2 رن دي او مکمل ټوټل رننګ نه دي ملګرو. ټوټل کوم ټاسک چې دي هغه 326 دي. 2 رننګ حالت کې دي، کله 2 شي او کله یو ته. او دلته بیا راځي 323 چې سلیپینګ حالت کې دي. مثال انپوټ له ضرورت لري. سټاپ پروسس موږ سره یو هم نشته نه دی، او زامبي پروسس موږ سره نشته. اوس که تاسو زامبي باندې ما دلته ایکسپلین کولی ډېر نو وخت نیولم. زامبي پروسس موږ الریډي ویلی دی. زامبي پروسس هغه پروسس دی چې هغه فینش شوی وي، خو هغې پارنټ کومه پروسس یا کومه انټري چې د هغه په پارنټ ټیبل یا پروسس ټیبل کې پرته وي. هلته دلته سی پی یو ښایي، دلته سی پی یو یوټیلایزیشن ښایي څومره سی پی یو مصرف کېږي. او همداشان نایس ویلیو آیډل درته ښایي، مختلف ډوله معلومات دلته درکوي. میموري درکوي، ریم درله ښایي چې تاسو ریم څومره دی، ټوټل ریم څومره مصرف کېږي، څومره فری ده، دا دومره یوز ده او دومره مصرف کېږي. همداشان بفر یا کیش میموري څومره مصرف کېږي. همدلته داسې سواب میموري درته ښایي، ټوټل څومره فری ده، څومره استعمال شوی ده، اویلیبل څومره ده، ټول دلته درله ښایي. سي ملګرو دغه موږ سره مهمه سیکشن ده چې دې باندې تاسو باید پوه وئ. دلته لیکل دي چې پی آی ډي پروسس آی ډي ده، پروسس آی ډي ده. یوزر کوم یوزر رن کړی دلته ګورئ ملګرو موږ سره جینوم شیل یو پروسس دی، د بیکګراوند پروسس ده. بیکګراوند پروسس ته رن شوی دی د زین الله یوزر په ترو، او د پروسس آی ډي ده، او د پریارټي ده، د نایس ویلیو ده. پریارټي 20 ده. پریارټي باندې موږ خبرې کړې دي، پریارټي یا نایس ویلیو. نایس ویلیو دې ته ویل کېږي چې سی پی یو کله یو پروسس نایس ویلیو 0 ده، بای ډیفالت 0 دی یو پروسس ویلیو. تاسو ورته -20 کولی هم شئ او ورته چې کولی شئ، ورته 20 کولی شئ، 0 1 2 تر 20 پرتلی شئ، -0 1 -2 -3 -4. خو ماینس چې کوم ده هغه های پریارټي ده ملګرو. صحیح ده، ماینس چې کوم -20 چې کوم پروسس -20 پریارټي لري، هغه مطلب چې دا هغه ته سی پی یو لومړیتوب ورکوي. صحیح ده، هغه سی پی یو یوټیلایزیشن به ډېر ترسره کوي، سی پی یو هغې له لومړیتوب. که خالي 0 ډیفالټ و یا 1 2 3 90
نو دا موږ سره چې دا لو پریارټي ده دغه پروسس پریارټي بیا لو ده سی پی یو هغې ته دومره ترجیح نه ورکوي. دلته تاسو ته نایس ویډیو ښیي بای ډیفالت هر پروسس دلته تاسو ته د پروسس ښیي یا کوم پروګرام چې رن شوی د کمانډ ښیي. ګورئ ملګرو ټاپ کمانډ رن دی او همداشان میموري درته ښیي دومره میموري اوس فعل حال مصرف کوي دومره سی پی یو مصرف کوي. اوس د سټیټس هم ښیي دلته ګورئ سټیټس چې اوس رننګ حالت کې ده او شیر میموري دومره شیر میموري ده همداشان آر ای اس فزیکل میموري درته ښایي آر ډیسک او همداشان ورچوال میموري تاسو له ښایي نایس ویډیو د مختلف ډوله معلومات درکوي. زه ملګرو چې تاسو ته وځئ تاسو به کیو پریس کوئ تاسو به سمپلی راوځئ. زه اوس یو پروسس رن کوم ګورئ سلیپ ما یو پروسس رن کړلو ورته ومې لیکل چې سلیپ یو کمانډ ده چې دا د څومره دا پروسس رن وي څومره حال هغه پر مثال 300 سکنډه ایس ورسره واچوئ. دا پروسس اوس رننګ حالت کې ده. نو دغه موږ سره کوم ډول پروسس ده دغې ته فورګراوند پروسس. اوس ګورئ ملګرو ما ته ټرمینل هیڅ اجازه نه راکوي تر څو چې 300 سکنډه پوره شوې نه وي. نو دې ته فورګراوند پروسس ویل کېږي یا چې ټرمینل یې بلاک کړل. ګورئ ملګرو تاسو دا به کنټرول زیډ کم سټاپ بکم بل به زه ورته لیکم چې فایرفاکس دا مارم کړو. ګورئ ملګرو فایرفاکس به موږ سره راوپن شي. اوس فایرفاکس به راوپن شي نو زه دلته اوس بیا ټاپ کمانډ پریس کوم. ګورئ ملګرو موږ سره فایرفاکس رننګ حالت ته راغلو ځکه چې ما هلته رن کړلو دا دومره شیر میموري او د پریارټي 20 د اوس سره رن شولو. زه دا هغه لږ د سیستم نه را دېخوا کړم. ګورئ فایرفاکس ده نو تاسو کتلی شئ دلته د فایرفاکس او کوم میموري درته ښایي دومره میموري اوس دا فعل حال مصرف کوي او دا یې نایس ویلیو ده مطلب ډیفالټ چې اوس ورته اساین شوي ده او همداشان 20 په پریارټي ده او زین الله یوزر رن کړی دی دا یې پروسس آی ډي ده. نو زه اوس فایرفاکس له منځه وړل غواړم. نو تاسو به چې وکئ د فایرفاکس کوم پروسس چې دا رن شوی دی دې لپاره موږ چې لرو کیل کمانډ لرو دې څخه به تاسو سمپلی کویټ شئ وبوځئ فایرفاکس اوس موږ سره رننګ حالت کې ده. نو تاسو به ولیکئ کیل به ولیکئ او پروسس آی ډي به د فایرفاکس پروسس آی ډي چې وه دلته راشئ دا یې پروسس آی ډي ده دا پروسس آی ډي به راواخلئ او چې به کوئ کاپي به یې کوئ او دلته به یې پیسټ کوئ یا به یې ولیکئ انټر. ګورئ ملګرو موږ سره فایرفاکس چې تاسو سره لاندې صفحه کې مو ولیدلو چې کلوز شولو که نه د ویډیو لږ ورته بیرته یې کوئ نو موږ سره فایرفاکس لاندې چې خلاص و هغه ختم شولو. که زه اوس تاسو ته ټاپ کمانډ فرینډ کړم نو فایرفاکس کوم څه چې دا موږ سره هغه ټرمینیټ شو ختم شولو له منځه لاړلو. او بل مهم کمانډ زه تاسو له ووایم زه کیو بیا کویټ شم که چېرته تاسو سره یو پروسس و ملګرو هغه له منځه نه تللو ټاپ کمانډ ده. زه هسې مثال درکوم ټاپ کمانډ تاسو به دې سره 9 اچوئ. 9 نه مطلب دا ده چې فورسلی ماته تاسو پروسس آی ډي به راکپي کوئ د دې کمانډ یا د پروګرام کپي به یې کوئ او دلته به یې واچوئ پیسټ به یې کوئ. نو تاسو ته کیل کمانډ دا وظیفه ترسره کوي چې فورسلی دغه پروسس که دغسې سمپلی نه له منځه تلو ټرمینیټ کېدو نو تاسو 9-9 ور دا فورسلی تاسو ته دا پروسس له منځه مطلب چې هر څومره پروسس په دې پورې تړلی هغه له منځه ویسي. نو دا ډول پروسس موږ سره سیستم کې نشته دا ټرمینیټ شوی دی موږ وخت له منځه مې وړلو نو دا پروسس کوای موږ سره به یې ختم کړی وای. بل ملګرو مو سره کمانډ دی زه دلته وګورم ما سره کمانډ چې بل دلته راسم ما سره ځینې کمانډس دي زه بل نایس ویلیو ده نایس ویلیو باندې موږ وغږېدلو چې کوم غل نایس ویلیو لوی وه د کوم پروګرام یا پروسس هغه به لومړنی پروسس کېږي هغه سی پي یو به ډېر یوټیلایز کوي هغې باندې سی پي یو لومړیتوب هغې ته پریارټي ورکوي. نو زه اوس سلیپ زه یو پروسس رن کوم 15 سکنډ 15 نه ما ورته 150 سکنډ 150 سکنډه دا رن شو. دلته زه اوس زه دا کلیر کوم د بل او دلته ټاپ کمانډ زه پریس کوم ټاپ دلته په ما سره سلیپ چیر کې ده زه به دا چیک هم ټرمینیټ وکړم چې وکړم
کنټرول زیډ چې تاسو پریس کړلو دا پروسس چې رن و دا سټاپ شولو. صحیح ده سټاپ شولو. نو اوس زه دلته راځم ګورم چې ما سره سټاپ پروسس څو دي. سټاپ پروسس 2 شو. ما دوه پروسس سټاپ کړی دي. ما یو سلیپ سټاپ کړی دی. د دې فایده کول لپاره به موږ راشو دلته دې څخه به زه کویټ شم ps-ef پای فله ما به واچوم. زه به ورته ولیکم ګریف که ماته سلیف کوم پروسس دی هغه راته پیدا. ګورئ ملګرو ما سره دا پروسس ده. دغې نایس ویلیو چې دا هغه 0 ده. نو زه اوس دغه چی کوم دلته ما سره مختلف کمانډ به تاسو ته ریپیټ شي. زه دغه پروسس چې دی اوس موږ سره پیل خال سټاپ دی. نو زه دا چی کول غواړم دا سټاپ دی که نه. ګورئ ملګرو دغه نمبر دی د پروسس سټیټس سټاپ دی. سلیف دا کمانډ دی دا. ګورئ زه اوس دا چی کوم بیکګراوند ته لیږم. دا کوم ډول وظیفه یا ټاسک دی پروسس دی دا موږ سره فورګراوند پروسس ده. سره به دلته سلیف کمانډ ولې نه ښکاري چې دلته راځم څه موږ به یې د ګریف له لارې را پیدا کړو ملګرو. صحیح ده. نو زه راځم دا د ګریف له لارې را پیدا کوم. دا اوس موږ سره ملګرو بیکګراوند کې رننګ خلط کې ده. نو زه ورته لیکم چې ps-ef پای فله ما واچوئ ګریف که ماته ګریف ماته سلیف را پیدا که سلیف انټر کوئ. دلته ګورئ ما سره دا بیکګراوند کې رنګ ده دا پروسس id ده. نو اوس زه چې کوم د نایس ویلیو چینج کوم. نایس ویلیو څنګه چینج کیږي نو تاسو به نایس ولیکئ او دې ته به تاسو د پروسس او ډاش ان به ورسره وایي. مطلب نایس ویلیو تاسو ورته وښایئ 10 که زه مثال د نایس ویلیو 10 کول غواړم او همداشان 10 ملګرو که منفي نه راپورته کېدله هغه به لوور پریارټي وي. سی پی یو دومره اهمیت نه ورکوي. که ماینس خواته تلله هغه موږ سره هایر پریارټي ده. ما ورته ولیکل چې -19 ملګرو د دې مطلب اوس دا شولو چې دغه تر ټولو های پریارټي اوس دغه کوم پروسس دا لري په سیستم کې. نو زه اوس راځم او چې ورته لیکم نایس ډاش ان چې شي ته ورکوئ تاسو به پروسس آی ډي راواخلئ. صحیح ده ملګرو پروسس آی ډي دغه دا کپي کوئ دلته واچوئ دا چې کوئ انټر کوئ پرمیشن ډینای. زه به ورسره سوډو وکاروم سوډو انټر. نو سرچ فایل او ډایرکټري ما سره سلیف دی که نه. ما سلیف تاسو به دلته سلیف کمانډ هغه پروسس نیم به ولیکئ. صحیح ده. کله تاسو بیرته رینایز کوئ یو رننګ پروسس ته کله تاسو نایس ویلیو اساین کوئ هغې لپاره بیا تاسو پروسس آی ډي رااخلئ. نو زه دلته راشم میسنګ اپرینټ 3 سلیف کوم سیکنډ دی 15 که 150 سیکنډ فکر کوم. دې له ملګرو اوس مونږ پروسس آی ډي څنګه کړله ساینزه به دلته وګورم چې اوس څنګه شوی دی. کویټ به شو د دې څخه کویټ او اوس به زه ټاپ کړم یا به ورته ولیکم چې ps-e-ef -ef 5 فله ما ګریف کوئ ګریف تاسو ورته سلیف وښیئ انټر کوئ. نو د سلیپ کوم پروسس آی ډي ګورئ ملګرو دلته موږ سره د دغې اوس هغه پریارټي دلته موږ سره ملګرو دلته وبښایي دلته نشته موږ سره دلته راغلی دی. ګورئ موږ سره پروسس او کوم پریارټي اوس چې شته چینج شوی دی موږ سره 19 ته چینج شوی دی. که زه کلیر کړم زه اوس سلیف کوم تاسو پوه شولی نایس ویلیو موږ څنګه ورته ساین کړل هلته ما سلیپ ته. نو تاسو پریکټس وکړئ دې باندې ښه ملګرو پاس WD Zainullah Afshar کنټرول Z
دا ما کینسل کړو دلته. زه یو بل جابس کمانډ دی زه دغه دلته ولیکم. جابس کمانډ تاسو ته رننګ پروسیسز ښیي. نو که زه دلته ولیکم سلیپ یا کوم ټرمینل سلیپ یا غش سټاپ شوی وي سي د هغه تاسو ښیي. وطن چې سیستم دی 150 سیکنډو پورې موږ سره رننګ خلط کېږي. انټر مو کړو کنټرول زی دا پروسس مو څنګه کړو سټاپ کړو. که زه اوس جابس ووایم انټر کوم تاسو سره ګورئ دا سټاپ شوی ده. دا پروسس تاسو سره څنګه شوی دی سټاپ ده. نو زه اوس بل راځم بل کمانډ مو سره چې دی بی جی دی سي دا بی جی کمانډ هم تاسو ته یو چیک کوي. ښه ملګرو ما سره ځانو مونږ سره بی جی کمانډ چې دی دا مونږ سره پروسس په بیکګراوند کې څنګه کوي رن کوي. بی جی کمانډ مونږ سره یو زه دلته راسم یو فایرفاکس سره خلاصوم. فایرفاکس دا ما را خلاص کړم کلیر کړم. فایرفاکس دا وایي چې دغه فایرفاکس چې دی دغه یو بل یوزر ما را خلاص کړی دی مخکې. دا بند کړم زه به دا هم څنګه کړم بند کړم. نو سره چې ټرمینل ګورئ ملګرو فایرفاکس زینالله را خلاص کړی دی سیده. نو زه ګورم جابس انټر کړم ما سره او یا دلته وګورم سلیپ فایر دا 300 seconds انټر کنټرول زد. زه اوس دغه پروسس چیک کوم دغه بیکګراوند ته لیکم صحیح ده. بی جی کمانډ تاسو ته رننګ پروسس بیکګراوند ته لګي. یا فایرفاکس مو سره رن دی هغه غواړئ تاسو ته بیکګراوند ته بی جی به ولیکئ. بی جی په فایرفاکس ورته ولیکئ صحیح ده. فایرفاکس نو سرچ جاب فایرفاکس مو سره موجود نه دی مو سره ټرمینل شوی دی. څه ستونزه ده فایرفاکس خو ملګرو دی به تاسو چې ولیکئ نمبر به ولیکئ. مثال دی کوم نمبر چې دی ورته ساین کېږي لکه موږ سره زه جابس ووایم دلته دا نمبر به تاسو ورته ورکړي. دغه پروسس زه اوس بیکګراوند ته لیکم تاسو به بی جي ولیکئ او د دې کوم نمبر دی دا به ولیکئ. دغه موږ سره اوس چېرته لاړلو یا د بی جي سره تاسو کولی شئ چې اینډ علامه واچوئ. یا مثال په طور فایرفاکس رن کما ته فایرفاکس تاسو دې سره اوس چې وکئ اینډ علامه واچوئ. فایرفاکس به تاسو سره چې شي چېرته لاړ شي دا به بیکګراوند کې رن شي صحیح ده. دا نمبر شول او دا پروسس آی ډي شول. که اوس تاسو جابس وګورئ تاسو ته اوس کوم هغه رننګ کې دي رننګ خلط کې دي یو سلیپ ده او همداشان یو فایرفاکس ده چې رننګ خلط کې دي او په بیکګراوند کې دي موږ فورګراوند به کومې رننګ ټاسک چې وي پروسس هغه موږ ته ولیکل. اوس زه دغه کوم سلیپ چې ده یا فایرفاکس ده بیرته غواړم چې فورګراوند ته راشي. هغې لپاره موږ بیا ایف جي لرو صحیح ده ملګرو. پرسنټ علامه او دغې کوم نمبر دغه به واچوم. نمبر مثال زه سلیپ وکړم یا فایرفاکس بیرته سلیپ به ولیکم 1 انټر کړئ. سلیپ ګورئ موږ سره بیرته بیکګراوند ته راغلی. دا موږ سره په دې ډول تاسو کولی شئ. بل ملګرو موږ سره چې دی پی ایس دی صحیح ده. پی ایس کمانډ هم موږ ته پروسس ښیي رننګ پروسس ښیي. دلته تاسو ګورئ کمانډ ښیي باش موږ سره شیل دی چې دا اوس رننګ حالت کې دی دا موږ سره ټایم ښیي او همداشان دا هم ما سره بیټري رننګ لو ده چې سلیپ ده سلیپ کمانډ ده او همداشان د پروسس آی ډي ده. ټي 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 واي ټرمینل تاسو له ښایي. همداشان پی ایس کمانډ موږ اوس رن کړلو د پروسس آی ډي ده. که پی ایس ای یو ایکس زه دلته ولیکم دا هم تاسو ته یو لانګ لیست پروسس ښیي لکه تاسو سره ټاسک مانیجر چې دی هلته سیسټم کې ګورئ ملګرو دلته تاسو ته پروسس مکمل ریل انوایرمنټ درله درکوي چې په دې باندې موږ ولیدل چې دا یوزر ده. مثال دلته تاسو ګورئ دلته پروسس رن شوی دی همداشان دومره ټیم کېږي د سټارټ ټایم ده او دلته سټیټس تاسو له ښایي رننګ کې خلط کې ده یا سلیپ خلط کې ده او همداشان تاسو ته ټرمینل ښیي آر ایس تاسو ته فزیکل هارډ ډیسک ښایي ورچوال میموري تاسو له ښایي
او همداشان میموري تاسو له ښایي ریل میموري سی پی یو یوزیج ښایي څومره سی پی یو پی آی ډي پروسس آی ډي تاسو ته ښایي دومره پروسس آی ډي ده مختلف معلومات درکوي پی ایس ای یو ایکس مطلب ای نه مطلب دا ده چې پی ایس پروسس سټیټس موږ ته وښیه په آل یوزر سټینډرډ فارمات کې وښیه صحیح ده نو دغه تاسو کولی شئ دا ډول استعمال کړئ که چېرته غواړئ چې د یو پروسس مشخص پروسس پیدا کړئ پی ایس ای یو ایکس او پای په لمه ګریپ کوئ صحیح ده ګریپ خو موږ ویلی نو اوس د سلیف ماته یو پروسس دا وګوره چې سیسټم کې رن کړله دا ګورئ تاسو ته پروسس آی ډي هغه تاسو ته ښیي دلته که اوس سلیف وړئ کیل ولیکئ او تاسو د پروسس آی ډي راواخلئ دا یې موږ سره پروسس آی ډي ده او دا چې وکئ را کپي کئ دا له منځه ویسئ چې دا مطلب موږ سره دا ختم شول مطلب کلیر کړم بله ملګرو ما سره ویډیو لینتي کېږي ډي ایف دا ډي ایف موږ سره د هارډ ډیسک باره کې تاسو له معلومات درکوي ډیسک په باره کې نو زه به ډي ایف ولیکم تاسو دومره معلومات راغله دا هیومن ریډیبل فارم کې نه تاسو ته ریم او سی پی یو او بخیر ریم نه تاسو ته معلومات نه کېږي چې جی بي ده کې بي ډول تاسو ډي ایف ډاش ایچ ورسره وکړئ چې هیومن ریډیبل فارم کې تاسو وهئ چې دومره موږ سره هلته لږ څه ستونزه وه تاسو پوهئ چې ویډیو یو ځای کې او بل ځای له چینج شولې برګ لاړو هلته ما سره یو خو د ماښام اذان کیدونکی و نږدې و نو روژه و ملګرو ما هم روژه ماته وکړله مایند مې اوس سیټ شولو سم او همداشان ملګرو زه هڅه کوم تاسو لپاره دا کورس کمپلیټ کوم سیستم منیجمنت کمانډ چې دي هغه ما سره څو کمانډس پاتې شول ډي او همداشان فری کمانډ چې ما تیوري کې هم ویل دوی باندې برق لاړلو هلته ما سره ویډیو سټاپ شول دلته چې ما ډي یا فری کمانډ کوم چې موږ ته د میموري یا د هارډ ډیسک باره کې معلومات راکړل بیا سیسټم کته شولو نو په هر حال ملګرو ستونزې مشکلات وي سره زه ووایې زه بېرته راځم خپل سیسټم ته تاسو لپاره چې د یو څو کمانډس دي دا کور کړم زه به راشم ټرمینل به خلاص کړم ښه ملګرو دلته په زه ولیکم ډي ایف کمانډ موږ ته د هارډ ډیسک باره کې چیرته معلومات راکوي څه ډول تاسو ته مثال څومره هارډ ډیسک مو پرېږدی څومره یو ډایرکټري ته یا څومره میموري اساین شوې ده دا مکمل معلومات خو دا موږ سره هیومن ریډیبل فارم کې که تاسو غواړئ چې هیومن ریډیبل فارم کې وایي ډي ایف او تاسو په ایچ ورسره وکړئ دلته ګورئ موږ سره اوس تاسو ته جی بي او ایم کې بي درته ښایي چې په کې بي کې ده یم هلته ګورئ موږ سره ټوټل سایز چې دلته کوم روټ د هغه چې آر ایچ ایل روټ ډایرکټري ده 22 جی بي ځای دلته لري چې د 4 جی بي 4.5 جی بي یوز شوي ده اویلیبل څومره ده دومره 2 جی بي اویلیبل ده او دومره مصرف کېږي اوس فلحال همداشان معلومات درکوي دلته دا ډایرکټري ته څومره اساین شوي ده او همداشان د ډایرکټریانو ته څومره ایم بي سایز درته ښایي یوز شوي اویلیبل څومره ده دا معلومات درکوي ځینې تاسو چک کولی شئ دلته موږ سره ریل کوم ډیو ده میپر آر ایچ ایل روټ چې کوم اصلي هارډ ډیسک ته هم دلته ده تاسو کتلی شئ ځای نه چک کړئ او زه موږ سره بل فری کمانډ ده چې دا هم تاسو ته د دې موږ سره د هارډ ډیسک باره کې معلومات و چې موږ سره ټوټل سایز د هارډ ډیسک ما 10 جی بي ورکړی او مالته 22 جی بي هیل 22 جی بي یو ډایرکټري ته اساین یو ځای کې ماونټ شوی و او همداشان ځینې نورو ډایرکټریانو کې ماونټ شوی 400 ایم بي همداشان نو زه که انټر کړم تاسو ته ریم د ریم باره کې معلومات درکوي دومره ریم لرئ خو دا هیومن ریډیبل فارم کې فری ولیکئ او دې سره تاسو ډاش ایچ وکاروئ دلته ګورئ ملګرو ټوټل ریم چې زما سره ده 1.7 جی بي اوس ټوټل ریم ده او دومره استعمالیږي دومره فری ده یا اویلیبل ده دومره شیر شوی ده داشان کیش یا بفر اویلیبل څومره ده او داشه سواف میموري 2.0 جی بي هم زیرو دومره د سواپ او د میموري یا ریم ترمنځ په دې باندې به تاسو اپریټینګ سیسټم کوم بیسک فانډامنټل هغې کې به مو ویلي وي چې کوم سواپ میموري چې دا کله چې په ریم کې کوم پروسس رن وي په ریم په کوم پروسس باندې پروسس ترسره کوي هلته لوډ شوی وي نو ریم کې هلته لوډ شي بوج راشي هغه سواپ میموري ته سپاري
چې هغې باندې بیا سواپ میموري څنګه کوي هغه پروسس ترسره کوي لکه دا هغه د دې یو خمکار دی. نو دې باندې تاسو پوه شولای. تاسو که یوازې غواړئ چې تاسو ته په جی بي کې وښیي نو تاسو به ورسره فري ډاش جي به وکاروئ. تاسو ته اوس ښایي چې موږ سره ټوټل میموري چې د 1 جی بي ده سواپ میموري 2 همدا شان که تاسو ورته غواړئ چې په ام بي کې درته وښیي ډاش ټیم ورسره وکاروئ. دلته دومره ام بي ده څومره مصرف شوی څومره فري ده. شیر میموري به هم تاسو پېژنئ ملګرو چې شیر څومره ده 11 ام بي موږ سره میموري چې ده اوس بالخال شیر شوي ده. شیر نه مطلب دغه ده تاسو به ویلې ملګرو دې باندې خو پوهېږئ دا یا تاسو مطالعه وکړئ لږ څه. شیر میموري موږ سره لکه یو څو ټاسک یا پروسس وي هغه یو هغې ته یو ډول میموري څنګه شوي اساین شوي وي هغې ته شیر ویل کېږي چې یو څو پروسس یو میموري هغه یوز کوي. لکه مثال ما چې فایرفاکس را خلاص کړو یا یو براوزر استعمالوم په هغې کې ما یو څو پروسس رن کړي دي نو هغه ټول لپاره یو میموري شیر شوي وي هغه ټول یو میموري هغې پرفارمنس میموري یوزیج هغې لپاره موږ سره ډېر افیشینټ ده. خو داس موږ سره سیستم مانیټرینګ کمانډ ملګرو نو زه دلته راشه موږ خو نایس ویلیو هم وویله موږ سره -20 وي هایست پریورټي ده بای ډیفالت 0 وي لویسټ موږ سره چې دا 90 وي یا موږ سره چې مثبت کې وي صحیح ده ملګرو دا لویسټ پریورټي وي او ماینس کې هایست پریورټي وي صحیح ده -20 تر ټولو هایست پریورټي دې څخه جګېدای نشي کړی. نو راوشو رینایس کله چې تاسو یو رننګ پروسس ته چیک کوئ یو هغې ته تاسو پریارټي ورکوئ هغې ته نایس ویلیو اساین کوئ نو تاسو به چیک کوئ لومړنی به هغې پروسس پی آی ډي به پیدا کوئ پروسس آی ډي هغې نه وروسته به تاسو رینایس او دلته 5 ویلیو ورته پریارټي کومه پریارټي ویلیو د نایس ویلیو هغه به ورته ورکوئ پی او ناشنو سره زون پراکټیکلی کوم. زه راځم ټرمینل کې زه فایرفاکس څنګه کوم راخلاصوم خو چېرته په بیکګراوند کې تاسو به اینډ لمه مثال فایرفاکس موږ سره راخلاص شي بیکګراوند کې دي صحیح ده تاسو انټر کړئ دلته موږ سره د فایرفاکس نمبر شو د پروسس آی ډي شوله تاسو چې وکړئ یا دا کپي کړئ یا هلته راشئ. اوس ټاپ کمانډ وګورئ ټاپ کمانډ چې ما ورکړلو ګورئ ملګرو دلته ګورئ فایرفاکس رن شوی دی صحیح ده فایرفاکس رننګ سټیټس کې دی چېرته رننګ حالت کې دی اوس همداشان د دغې فایرفاکس چې دی دلته دا به 0 نایس ویلیو 0 ده اوس دا رننګ پروسس دی دغه تاسو چیک کول غواړئ زه کیو کوم ځای ایگزیټ شم نو اوس موږ سره فعل حال رننګ حالت کې دی بیکګراوند کې دی نو دغې اوس تاسو چیک کوئ نایس ویلیو چینج کوئ ری نایس به ولیکئ هغې ته په مثال زه 90 های پریارټي تر ټولو های پریارټي ده ورکړئ او دلته به تاسو ورته ولیکئ ډاش پی واچوئ او همداشان تاسو د فایرفاکس کومه پروسس آی ډي ده ما هلته هم کپي کړو دې ځای ته خبره کپي کړو دا به پیدا کړئ نه وروسته به چې کړئ دلته به یې ور پیسټ کړئ انټر به یې کړئ دلته وایي چې پرمیشن ډینای زه به از روټ لګین شم ایس یو روټ ته به لاړ شم زینالله یوزر ملګرو ما هغه سیسټم بېرته انسټال کړ نو ځکه پرمیشن نه لري رینایس او دغه وکاروئ چې شاید زه به پروسس کوم پروسس آی ډي دلته به یې پیسټ کړم نو رینای دا پروسس آی ډي انټر کړئ دلته ګورئ ملګرو سی ولیکل د اول پریارټي وا 0 وکنه ته تاسو ولیدل چې موږ سره فایرفاکس اول پریارټي دلته ګورئ نایس ویلیو چې دا هغه 0 ده اوس دا چې شوله دلته موږ سره چینج شوله څو ته هلته ولیکل چې نیو پریارټي -19 تر ټولو های پریارټي اوس لري که زه اوس تاسو له ټاپ کمانډ پریس کړم ټاپ انټر کړم تاسو ګورئ فایرفاکس دلته به موږ سره راشي فایرفاکس کومه نایس ویلیو چې د اوس 19 د ملګرو شي په دې ډول تاسو د یو رننګ پروسس هغه نایس ویلیو چینج کولی شئ دا یې موږ سره نایس ویلیو چینج کولو کیل کمانډ مې هم درته وویلو تاسو کولی شئ د کیل کمانډ په ترو یو پروسس لکه ما سره اوس بالخال ګورئ ما سره لاندې کوم په فایرفاکس سره خلاص شوی
نو زه اوس چې کوم هغه کیل به کوي هغې پروسس آی ډي چې ما سره وال نه په کې شته دا لاړو که نه د ختم شو ملګرو صحیح ده د ډول کولی شئ که نه کېدلو ختمېدلو تاسو کیل ډاش 9 به ورسره واچوئ چې پورسلی پروسس آی ډي به واچوئ او ته ور پیسټ کړئ نو تاسو سره به هغه پورسلی د منځه ولاړ شي بله من سره چې ملګرو موږ خو دا وویل چې فورسلی مطلب 9 مکمل ډول له منځه وړي رننګ کوم پروسس چې د هغه بیکګراونډ ته وړئ نو تاسو سلیپ ولیکئ هغه مو وویل چې کله DFG دا مو وویل چې که چېرته تاسو سره یو پروسس په بیکګراونډ کې هغه راوړئ چېرته bring background jump to foreground ته راوړئ تاسو دا کمانډ FG او پرسنټ له هغې نمبر نو ملګرو دا زموږ سره پروسس منیجمنټ و سیستم منیټرنګ و چې موږ څنګه کولی شو خپل سیستم منیټرنګ ترسره کړو او موږ څنګه کولی شو یو پروسس له منځه ویوسو او څنګه کولی شو یو سپیسیفیک پروسس آی ډي را پیدا کړو موږ سره یو کمانډ راته په ذهن ته راغلو ملګرو چې تاسو ته دا وکړم ذهن ته یو کمانډ راغلو دا مثال وایو چې موږ یو خاص یوزر وظیفې یا پروسس کتل غواړو چې موږ سره یو یوزر کوم پروسس رن کړی دی پی ایس به ولیکئ پروسس ډیټیلز یو به ولیکئ د یوزر سپیسیفیک یوزر زینالله یا روټ ورته ولیکئ چې روټ یوزر دا ګوره ملګرو دا ټول پروسس چې دی دا زه روټ چې هغې پروسس آی ډي درته ښایي او دا هم سره پروسسز چې رن شوي دي او دلته ټایم درله ښایي راشم به زه راشم دلته دغه ما سره لاندې راوړم همداشان تاسو کولی شئ روټ په ځای ورته زینالله ولیکئ ته زینالله به هم وښیي که بل یوزر در سره هغه به هم وښیي بل کمانډ به هم درته ووایم ملګرو خیر وخت دی ما سره ویډیو راټه لینتي شوله پی آی ډي کله چې تاسو غواړئ د یو پروسس هغې آی ډي پروسس آی ډي پیدا کړئ پی آی ډي آف فایرفاکس ګورئ ملګرو ما سره فایرفاکس رن نه دی نو که دې پی آی ډي پروسس آی ډي پیدا کول غواړئ د دې کمانډ په ترو یا به زه دلته یو چې وکړم یو پروسس به رن کړم ورته ولیکم چې سلیپ یو 30 سکنډ یو 30 سکنډ ته رن شه بیکګراونډ کې انټر نو دا به زموږ بیکګراونډ څنګه کړلو رن کړلو زه پی آی ډي ورته لیکم آف چې شی سلیپ څه ګورئ ملګرو ماته پی آی ډي راکړله دا شم که تاسو سره چې هر یو پروګرام وي تاسو خلاص کړی پی آی ډي آف فوټوشاپ مو خلاص کړی یا تاسو سره یې غلط نیم لیکئ پروسس نیم تاسو سره وایي پروسس آی ډي پیدا کړئ ملګرو نو دا موږ سره د پروسس منیجمنټ په باره کې کمپلیټ ډیټیل چې موږ هم پراکټیکل کړو هم تیوري ووایه نو که کومه ستونزه وه کومه پوښتنه وه تاسو کولی شئ کمنټ کې هغه شیر کړئ تاسو موږ سره واتساپ کې هم کنټاکټ کولی شئ دعاګانو کې مې یاد ساتئ در بلې ویډیو چې بیا زه زین الله افشار راحضرېږم تا هم فالو او الله بخښونکی و به اسپارم